د سرحدونو او قبايلو چارو وزیر محب الله صمیم وايي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د 28 جرګو او مرکو له لارې د لوی قومونو ترمنځ څو کلنې جګړې خلاصې کړي دي. صمیم ملت ته د تېر یو کال لاسته راوړنو حساب ورکونې په غونډه کې وویل چې دغه جرګو د خلکو او لوی قومونو ترمنځ د شخړو په هواري کې مهمه ونډه اخیستې ده. تدویر جرگه و ورکشاپ چنانچه معلوم است وزارت امور سرحدات و قبایل همزمان در بخش‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بررسی سرحدات فعالیت می‌نماید. در بخش اجتماعی یکی از مهمترین فعالیت‌های این اداره تدویر جرگه‌ها به منظور حل و فصل منازعات خرد و بزرگ، گسترش حاکمیت قانون و مسائل دیگر میباشد. این وزارت در سال مالی 1399 به تعداد 28 جرگه و ورکشاپ‌ها در ولایت‌های کابل، ننگرهار، کندهار، هلمند، هرات، لوگر، پکتیکا، فاریاب، پکتیا، خوست، لغمان، جوزجان، بغلان، بدخشان، کنر، بامیان، زابل، پروان، نیمروز، کندوز و تخار دایر نموده است. این جرگه ها و ورکشاپ ها در مجموع بیش از 11,000 نفر در آن شرکت ورزیدند. صمیم د ډیورند کرښې او پر کونړ د تېرې اونۍ راکټي بریدونو په اړه وایي چې د کرښې دواړو خواو ته قومونه سره متحد او یو ځای ژوند کول غوره کوي. صمیم د ډیورند کرښې او پر کونړ د تېرې اونۍ راکټي بریدونو په اړه وایي چې د کرښې دواړو خواو ته قومونه سره متحد او یو ځای ژوند کول غوره کوي او د دغه ډول بریدونو په ترسره کېدو سره پاکستان نشي کولی چې دغه دوه لوی ورونه قومونه سره بیل کړي. د په خبره افغان حکومت همیشه د افغانستان په خاوره د تیري او نور کړنو په مورد همیشه خپل موقف نیولی دی. په دې کې زه تاسو ته ډاډ درکوم چې خط دواړو خواو ته قومونه اوس هم سره متحد دي، سره همفکره دي او یو ځای سره ژوند کول غوره کوي. تاسو ته معلومه ده چې له ګاونډي هېواد پاکستان سره موږ یوازې د سیمې خاردار او د کرښې ستونزه نه لرو، بلکې له هغوی سره ځینې نور مسایل هم لرو چې په هغه باندې د افغانستان ولس همیشه خپل دریځ نیولی ده، خپل موقف یې نیولی ده او واضح کړی ده او ټولو جهانیانو ته یې رسولی. پاکستان پر دغه څه باندې 2.5 کیلومتره اوږده لیکې چې افغانستان یې د رسمي پولې په نامه نه پیژني، خلک وایي د تاسیسات او کټرو جوړول د سرحدي ولایتونو تر نږدې مرکزونو رسیدلي، خو لا یې هم افغان حکومت پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی او پر دغه لیکې اغزن تار د افغانستان تر خاورې رسولی.